السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې له فیسبوک څخه سټوریانې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه سټوریانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دا ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا د سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دار کم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه به تاسو خلاص کړئ. نو کله چې دغه تاسو خلاصوئ دلته دی له تاسو څخه د آی ډي پاسورډ او د هغه رقم د آی ډي نمبر غواړي. نو تاسو به خپل آی ډي کې خلاصه کړئ. نو ګوره ملګرو دغه اوس تاسو آی ډي شوله. نو د هغه رقم ګوره ملګرو زه اوس غواړم چې په دې کې سټوریانې ډاونلوډ کړمه. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو په دا دویم اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دویم اپشن باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې هره سټوري ډاونلوډ کړئ نو صرف به تاسو په هغه سټوري باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټوري باندې کلیک وکړئ دلته تاسو هغه پلی کولی هم سئ او د هغه رقم کله چې تاسو هغه پلی کړئ، اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ډاونلوډ کړئ نو دغه به تاسو څنګه ډاونلوډوئ. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو په دا ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ډاونلوډ په بټن باندې کلیک وکړئ دلته کې له تاسو څخه هر څه پرمیشنان غوښتو هغه به ټول تاسو الاو کړئ، هغه به چې تاسو په موبایل کې سیو سي. نو ګوره ملګرو دغه سټوري به اوس تاسو په موبایل کې سیو سوي وي. نو ګوره ملګرو هغه سټوري دغه ده، هغه چې شوله زما په موبایل کې سیو شوله. نو ملګرو تاسو اوس ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې له فیسبوک څخه سټوریانې ډاونلوډ کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښه سوي وي. که مې ویډیو خوښه سوي وي ویډیو خامخا د سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دار کم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.